کله کله د دنیا له مصروف ژوند او انسانانو نه بالکل یوازې شه او له خپل ځان د خپل روح سره هغه خبرې شریکې کړه چې تا ستا خالق ته ورنږدې کوي. یعنې د ژوند بېشماره نعمتونو په اړه فکر وکړه. روغ صحت چې الله تعالی درکړی دی، دغه خواږه ملګري چې الله تعالی درکړي دي، هغه ملګري چې تا سره یوازې او یوازې د الله جل جلاله د رضا په خاطر مینه کوي. هغه کسانو ته وګوره چې الله تعالی ستا د ژوند برخه ګرځولې ده، ستا کورنۍ، ستا خوږه مورکۍ، ستا مهربانه پلار، ستا ورونه او خویندې، هغه ذات چې ته په میلیاردونو انسانانو کې د ایمان په خوږو نازولی یو مسلمان یې پیدا کړی یې، او بالاخره د هغه عظیم ذات هغه رب موجودیت حس کړه چې په هره سختۍ او تنهایی کې در سره مل دی او هیڅ انسان ته دې نه سر ټیټی کوي. هره ورځ چې پر وړاندې ګناهونه کوي خو هغه دې نه رسوا کوي. هره ورځ چې د مخلوق زړونه ازاروي خو هغه د توبې موقع درکوي، او بالاخره هره ورځ ورسره وعده کوي خو هیروي او پروا یې نه ساتي. د دنیا دا څو ورځې ژوند داسې مخ ته یوسه چې که کله دې هم د وخت او مطلب یاران یوازې پرېږدي نو هغه لوی رب دې ملګری وي چې د دې ټول کائنات واګي په یو امر کن فیکون سره مخ ته بیایي، او له غرور نه ډک موجودیت یې په ټول قدرت او مهربانۍ سره حس کړه. الله تعالی موږ هیڅ کله یوازې نه پرېږدي، بلکې دا خو موږ ناشکره بندګان یو چې د هغه له رحمت څخه ځان لرې کوو. چا چې د الله تعالی د هدایت پیروي وکړه نو هغه به نه ګمراه شي او نه به په بدبختۍ کې اخته شي، او چا چې د الله تعالی له ذکر نه مخ واړاو نو د هغه به په دنیا کې تنگ او سخت ژوند وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.